قرآن کریم کې چې کومه خبر استاد طبیعت مطابقین په هغه خوستا ایمان او چې کومه خبر استاد طبیعت موافق نه نو په هغه استا ایمان نه دا د یهودو په حق کې د آیات نازل شوه په دې کې یو ډله وا چې هغه ډلې د اسلام نه داسې اسانه خبره راټولې کړې وي او داغه نه ځان له یو مذهب جوړ کړو هغه ډلې ته قران کریم سابئین ویلي دي سابئین هغه ډله و چې کومه خبره اسانه وي او تکلیف پکې نو ا دوی راټولې کړې وي او داغه نه ځان له یو مذهب جوړ کړو نو هغه ته قران کریم سابئین وایي نو دا آیات راغی چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض تاسو په قران کریم کې په بعضی کتاب خو ایمان راوړی بعضی خبرې چې تاسو د طبیعت مطابقین هغه خو منئ او چې کوم ستاسو د طبیعت مطابق نه نو هغه نه منئ لکه قارون وګوره دا د موسی علی السلام د تر زویو چې څو وخت کې د زکات حکم راغی چې زکات ورکړي نو دا قارون ډیر زیات مالدارو د چې زکات وېستو نو د په مال کې دومره زکات وته چې هغه زکات سور لسو کچرو بوړو موسی علیہ السلام تراغه چرور دغه اسلام منلو ته خو تیار نه دا دومره ډیری چې زار کالو باسه مزه خو به ملنګ شم موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای بنده دا د خدای حکم دی ونور ارس چې منم خودیت منلو ته تیار نه موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې دې منلو ته تیار نه زور کیږي نو خلق را پیدا کړو یو میټینګ یې وکړو او په میټینګ کې دا وایي چې څه پوي پځان موسی علیہ السلام د زکات خبره راځته ده دې په دې چل ځان مالدار کوي او موږ غریبان کوي نو د سره سچل پکار دی نو فیصله په میټینګ کې دا وکړه چې یو خزب مسلاتی کو او هغه له بس پیسې ورکو پیسې به ورکو ولا چې موسی علیہ السلام څو وخت کې تقریر کړي نو تب په موره چې د تقریر ما اوري د ما سره بیگانه اعوذ بالله بدفعلی کړي دا او دا یو بکس د اشرفو ډکواله خزه پیسې واغسته او صلاح ور سره وکړه موسی علیہ السلام اوس لګیا دې تقریر کوي قوم ناسته دنیا ناسته ده او دا خزه په دې نیت را پاسه ده چې زه اوس په الزام ولګوم چې را پاسه ده او الزام لګولو له خله جوړوله نو د خله نه وته چې لا اله الا الله موسی کلیم الله قوم ته تاسو کو چې چل سره ول ما سره خو بیگا فیصله دا شوی وا او الله که ز پزانم پوه شم خلینا می په موسی ایمان راوړلو
نو زما عزیزانو عرض میں داو چې موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله دې قارون خو ما سره ډېر عظیم ظلم وکړو زما مشن یې تباه کولو نو الله ورته فرمایل چې موسی د ځمکې اختیار مې درکو چې د سره څه چل کې نو موسی علیہ السلام ځمکې ته آواز وکړو چې یا ارض خذی ای ځمکې راوی نیسا نو تر دې ګیټو ګیټو ځمکې لاندې راخ کو بیا ورته وی چې خذی نو تر دې ګوډو یې راخ کو بیا ورته وی چې خذی نو تر دې مرای مرای راخ کو نو قارون دغه وخت کې موسی علیہ السلام ته وی چې دولت لپاره دې غر کړم نو موسی علیہ السلام حکم وکړو چې د څومره دولت ته راوړی په سر ورته کېدی نو هغه ټول دولت په کچرو راوچلولو هغه ټوله خزانه ولا په سر کې خوا او بیا ورځمکه ته आवाज وکړو چې خذی رائے کاغذ سره د مالا علماء لیکي چې د قارون بدغه پیټه په سر وی او تر قیامت پورې به پزمکه کې رواني ده به په دې عذاب گرفتار نو عرض میں دا کولو چې اسلام یوازې دی یو شی نامه نه ده اسلام د ډیرو سيزونو نامه ده اسلام د دې نامم ده چې تبا ارشی تعالی وجه البصیرت ګوره ارشی تبا د انصاف په نظر ګوره تا ته پته ولګی دا یو مسله درته پیښ وه چې پاغې کې د سرمایدار او د غریب سوال دی اوس په حق غریب دی او په ناحق سرمایدار دی او تا فیصله د سرمایدار په حق کې وکړه نو تا مسلمان نہیں زکا کہ اسلام وہی دیتا کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس دا حق نہ چپ پاتے کے دا گنگے شیطان دے یو خبر حق تا تخکاری او ته دا غینا چپ پاتې شوي دا ګونګی شیطان دی هر سره وایي چې زه مسلمان یم مسلمان دی ته وایي نن د امام حسین نامه تاسو ولې علئ ولې څه ضرورت ورته شته محرم چې راشي خزم کیرونه والواګانی ولی پخې څه چل شوی دی هیڅ چل نه دی شوی دا چل شوی چې د دې عراق په ځمکه باندې امام حسین د یو ظالم بادشاہ په مخ کې سر نه ټیټولو بل څه نور څه خبره وه جنگ بدر ولی شوی دی قصه څه وه جنگ احد ولی شوی دی غزوه خندق ولی شوی ده غزوه یرموک ولی شوی ده ولی څه چلو بس پیغمبر مدینه ته تللی او غلی به ناست وی بیا جنگ بدر ولی کول بیا مکې له ولی راتلو په مکه ولی اټیک کولو دغه کعبه چې د کافرو په تحویل کې وه
پیغمبر پہ اٹیکو کو حضرت علی دا جنگ سے پاسالارو او یو سلش پہ تبوتان پدے کعبہ کے پراتو حضرت علی تی اغا وغرزول او دا آیاتی ہوئے او پکی وغرزیدو چی جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جنگ خود مسلمان ایمان دے, جہاد خود مسلمان ایمان دے. تاسو خیالو کئی پرون کابل تا چی روس راغے او کابل اونی وہ مونگا اعلان دا جنگ کرو کنا, مونگ ویلیو کنا چی بھئی کافر ملک پا مسلمان ملک قبضاو کرا دسر غزا پکار دا او چاچے روسے راوستے دے دسرم غزا پکار دا دا مونگ ویلیو کنا. نو نن امریکنے چا راوستو ولی تا دا خدای دا کور پناہ پا کافر علی, کافر دا خدای دا کور پناہ تراوستو. دا کور خو دا آغا ورزینا جوڑ دے چی کمی ورزینا خدای اسمکا پیدا کرے دا. تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ پا کافر علی, دا دے حفاظت خو شریف مکہ نو کرے, دے روزے تا دا انگریز دا ملک بادشاہ پا تخت پاسے دو او مخے ہوال چھ مخے ہوالو ٹول پارلیمنٹ سچلو ویل واو رئی زما پارلیمنٹ واو رئی چھ دا مدینہ کی چکم سردار پروتے محمد رسول اللہ چھ دام دزمکے نراویستے نہیں نزب اب ترغی پا آرام کے ننم دا خدمت بسوک کئی دا لاش رو باسی دو انگریزانو اغی ہوئے چھ دا قربانی بمونگو مدینے ترالو یو کوری پا کریونی و پاغی کے ڈیرشو چھ مونگا مسلمانان یو عبادت کو او داغا کور نے اعلان دینا تاخانہ شو روکڑا. دا مشہور واقع دا نور الدین زنگی تاخانہ شروع کړه هغه خاورې به د شپې لري بار غرزولې او د ورځې به تاخانه کنستا ان د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین مبارک او تورو رسید. د شپې په خوب کې بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې پاس صدر نه مې وباسي آرا پاسې دلې حیران په دویمه شپه ورته وی پاسا انګریزان دي درنه مې وباسي. سهار چې بادشاہ را پاسې دو خیرات وکړو ویل چې څومره پیران او ملنګان دي هغه ټول راولي او هغه دواړه سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہ ته وښودل چې دا شکلونه دي او په کور کې کنده کنسته ده او ما درنه وباسي دا شکلونه دي. بادشاہ ټوله مدینه راوغوښته سهار سړي ته چې ګوري هغه شکلونه پکې نشته. ویلکه څه خلک خو پاتې نه دي وی دي دغه کور کې یو دوه کسه دي او وی چې مونږ روټۍ نه خورو زمونږ روژه ده ویل ورشئ په زور یې راولئ. خو چې پولیس ورپسې لاړو راوینیوه چې راوسته چې بادشاه هغه خپې سپم کړې. تاسو خیال راغی او دې دواړو له تیل سره کړه او دواړه په تیلو کې واچولو پیکوړه یې کړه او بیا سلسل غزه کې د رسول الله د روضې نه غیر چاپیر فولاد او سکه دا واچولې او هغه ځمکه مضبوطه کړه. تاسو خیال راغی د دې حفاظت خو پیغمبر په خپله کوي د مکې حفاظت خو به خدای پاک په خپله کوي. الکفر كلهم ملت واحده کفر ټول یو دین دی کفر کې فرق نه نن کفر ټول یو طرف ته دی. مسلمان کا کفر سره مرګره دی
عزیزانو دا صرف تالی سٹ تی دا کفر دا دے وجہ مرگری زمونگ ملک دی قرآن پا سر کی دی جستاسو امریکہ خوخا دا پا ٹیوی دی راشی او کلمہ دی تیرہ کی جستاسو امریکہ خوخا دا وی با چه خوخا منلا خود سو کچھ سراکی نو منگ سراکی والایو نو بہرحال زمونگ خو عزیزانو نور وس نشتا لوی وسم دادے چه خدای تزاری کو چه یا اللہ دا مسلمان قوم آبرو ساتا او خدا دے وقت کے عراق تا جو سمر اتحادیان دی تباہ و برباد کا او پخپل قہر ہلاک کا خدا طوفان نوح پیراولا خدا آغا طوفان پیراولا چه کم دے پا فرعون راوستے ہو خدا آغا طوفان پیراولا چه کم دے پا نمرود راوستے ہو او دا مسلمانانو وقارو ساتا دا دوی عزتو ساتا دا غی پاک خور لاجو ساتا واخر دعوانا الحمد